السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د ښین توري کې د ښارو موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ښین، ښارو، ښارو. ښارو د مرغانو له جملې څخه ده. ښارو د مرغانو له جملې څخه ده. د ښاپیرۍ ښارو خبرې کوي. د ښاپیرۍ ښارو خبرې کوي. د ښارو ملخان ډېر خوښیږي. د ښارو ملخان ډېر خوښیږي. ښارو دوه پښې او ښکلې مښوکه لري. ښارو دوه پښې او ښکلې مښوکه لري. په افغانستان کې د ښاروګانو ښکار بند شو. په افغانستان کې د ښاروګانو ښکار بند شو. په ښار کې د ښارو او طوطیانو پنجرې خرڅیږي. په ښار کې د ښارو او طوطیانو پنجرې خرڅیږي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات، معنا: له جملې څخه، له ډلې څخه. له جملې څخه، له ډلې څخه. ښکار: د حیواناتو او مرغانو نیول. ښکار: د حیواناتو او مرغانو نیول. کورنۍ دنده: د ښین توري لرونکي کلمې بېلې بېلې ولیکئ. د ښین توري لرونکي کلمې بېلې بېلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ښین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. ښوونځی: ښوونځی چې د تورو په بڼه لیکو: ښین، واو، وو، نون، ځې، یې. دا شپږ توري چې سره یو ځای کړو ښوونځی کلمه ترې جوړیږي. ښین، واو، وو، نون، ځې، یې. دا شپږ توري چې سره یو ځای کړو ښوونځی کلمه یا لغات ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مښوکه، ښار، پښې. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د ښین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د ښین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ښین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. ښین، کاف، لام، یې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ښکلی کلمه ترې جوړیږي. ښین، کاف، لام، یې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ښکلی کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ښرنه، ښایسته، ښوونیار. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د ښین توري کې د ښارو موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د ښین توري کې 4 کلمې یا لغاتونه راوړي وو. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د ښارو موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د ښارو موضوع 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.